د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ د خلبسات په بازار کې هره پنجشنبه یوه لویه میله جوړیږي چې په زرګونو خلک ورته راځي او په یاده میله کې خلک د ضرورت وړ اجناس له بېلابېلو ولایتونو راوړي او په همدې میله کې په نورو پلوري. یاده میله چې 25 کاله وړاندې د میرودین په نوم چې د بایسکلونو جوړولو کاروبار یې کولو لومړی د بایسکلونو یوه میله جوړه کړې وه چې اوس هره اونۍ پکې لویه میله جوړیږي. د صبریو ولس چې مو ولیدلو خوار زار مشکلات سره مخامخ خلک به د 2 روپۍ په ارمان کې وو نو بیا چې مو تشخیص کړله په ددیکنو کې دا روایه چې منګل کې دي صبري کې دي غلجي کې دي بکرخیل کې دي تریزي کې دي نو د دې روش په خاطر نه مو داسې رقم سره وکړل چې زه جګ شولم 2-3 کسان مې نور ځوان سره ونیول د دکاندارانو نه مې دا روایه چې 600 روپۍ 150 روپۍ ټولې کړلې دې په خاطر چې د خلبسات بازار روډ کې ورغلم په دې کې د خور غریب هر څه ونډه دا روایه چې جوړه شي. نوموړي په وینا چولو وختونو کې د جمعې په ورځ یا د میله کې خلک راټولېدل خو وروسته یې پنجشنبې ورځې ته واړوله. سید عثمان حسیني چې ډېر دا روایه چې مخور انسان و د موسیمي ته واقعا خدمتونه کړي دي. سید عثمان حسیني تقاضا هم وه چې په دغې ورځ مې موږ نه شاګردان ورراځمو غیر حاضري دي میلې ته چې ورراځمو نو هغې هغه ما په نظر کې ونیو نظر ما په نظر کې ونیولو مجبور شولو جمعې ته مو بداله کړه. په یاده میله کې د تڼیو سیمې هغه کس هم هره اونۍ ګډون کوي چې شاوخوا 25 کاله د مخې همدې میله کې کوچني توکي پلورل. د دې سره په څنګ کې بل یو کس چې کیمیاوي بوټي خرڅوي داسې راته وویل. زه سخي سیدل تڼی خلبسات میله ته خو زاره میله ته ارڅم سامان خرڅوم کله ګردیز کوم کله کوبل کوم کله لوګار کوم کله دا آره میله ته ارڅم دې میله ته بیا راشل 25 کوله کېږي چې زرڅم دې میله ته میله ته خو داسې ترڅو چې دا خو ګاټه د دنې سامانونه خرڅوي خلکو پیدا وشي موږ ته دومره ورځناکه جوړه شي. دلته یو بل کس چې له کندوز ولایت راغلی رخت پلوري او وایي کلونه کېږي چې دغې میلې ته راځي ده وویل که سوله راغله شمېر یې نوره هم زیاتېدلی شي. زه تورجان نومېږم د کندوز د ولایت یم د الهاباد د ولسوالۍ یم. خلبسا کې سودا ښه ده بس صاحب راځو خوست کې مالته یو ټپرۍ ده په دلته دوکانداري خوست کې ده دلته صرف د میلې په ورځ راځو انشاءالله د کاروبار دپاره راځو میلې په ورځ راځو خو دې دپاره راځو چې موږ یو څه ګټه وټه وکړو. تر ټولو نه مهم راز مهمه خبره هغه دا ده چې سوله راشي او یوازینی ارمان یوازینی هیله د موږ د ځوانانو د موږ د خلکو هیوادوالو دا ده چې سوله او امن راشي. که سوله وي تاسو فکر وکړئ نه هر سړی ډاډه راتلی شي خپل شتمني خپل کاروبار دلته جوړولی شي. عبدالله خادم نومېږم د صبریو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو بل سپین ږیری چې په دغه میله کې ګوړه پلورله له خپلې ګټې خوشحاله دی او وایي چې د یادې میلې سودا د بازار په نسبت ارزانه ده. ګاټه چې امن وي ستر وړي کا خور غریب کې خوشحال وي خو چې امن وي که امن نه وي سره خپای وړي کا خپا وي ګوړه رورو میلې ورې نه خرڅوو بې میلې خو بیا چې نه وي. نور خان د حیواناتو برخې ته مو هم سر ورڅرګند کړ. دلته یو تن وایي چې د غواګانو خرڅلاو کاروبار کوي او زیاتوي چې په میله کې ښه ګټه وټه کوي. زه زلمای بکرخیل باغ اسپیرکی نارچی مزار نارچی گردیز نارچی کوبل نارچی هر ځای نارچی مونږ خو ګټه په دا کې ده چې مول وخورو هغه ځای کې یو وخورو خارڅي چې د څلور ولسوالۍ مول ورولي نوره 15 د شهر ارڅي. نوم سردور زمبر یم نو ګاټه خو دې چې څوک تجار دي ډېره ګاټه ده هر سړی دومره ګاټه کې چې د خپلې خورخورې ته ښه نفقه پیدا کوي. میلې ته خو موږ ته دا میله جوړه ده دا خو ډېر وخت کېږي دې ته موږ هر څوک خو زه خو خستر خرڅول نه کوم زه خو خالي چکاري کې وم. د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ ولسوال محمد اکبر زدران یا د میله د یو شمېر کاروباریانو لپاره د عوایدو سرچینه یادوي. نو دا ډیره ګټه لري ځکه چې د ډیرو مختلفو ولایتونو د مختلفو ولسوالیو نه د مختلفو قومي او کلیو نه خلک دلته راځي او خپل څاروي خپل موټر او بعضې نور شیونه راوړي دلته یې خرڅوي او بعضې خلک همدلته سامان او خري نورو ځایو ته وړي. نو دا ډېر یو اقتصادي نوښت دی د خلکو دپاره د موږ دپاره ځکه د موږ بازار په دې ډېر ښایسته دی.
د خلبسات بازار بنسټګر نایب صبری وایي چې له یادې میلې د پکتیا په شمول د څو نورو ولایتونو خلک خپل توکي خرڅلاو ته وړاندې کوي او ګټه وټه یې هم دوی ته رسیږي. خو داسې دو چې هغه شیون چې چیرته نه پیدا کېږي په خلبسات میله کې پیدا کېږي، هغه سودا چې په بل ځای کې قیمت یې زیات وي او دلته یې په ښه ارزونه طریقه شی پیدا کړي. نو دا خو معلومه کیسه ده چې اوس دا خو یو صبری ولسوالۍ میله نه ده، دا خو د ډېرو په داسې بیا به ځین چې ډېرو ولایتو کې دا میله نه وي. د یعقوبی او صبری او یعقوبی ولسوالۍ یاده میله چې د سیلاب په منځ کې ترسره کیږي چې د موټرو خوراکي او غیر خوراکي ډول ډول حیوانات، رقم مرغان، لیلامونه، تلیفونونه چې په دغه میله کې په بیلابیلو ځایونو کې پلورل کیږي، د خلکو په خبره که سوله امنیت راشي د خلکو په شمیر کې مثبت بدلون رامنځته کیدای شي.